بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دې زمارو جوړ او تازه اوسئ. څرنګه چې مونږ د ری ابزرپشن او فلټریشن نه په نفران کې یادونه وکړه، نو نن د موقع څخه استفاده اخلو او دلته د ډایورټکس نه هم یادونه کوو. څرنګه چې مونږ په ری ابزرپشن او سیکریشن باندې پوه شو، نو دلته د ډایورټک یادونه مونږ ته اسانه ده. ډایورټکس هغه مواد دي یا هغه درمل دي چې هغه د وجود څخه د سوډیم او د اوبو لرې کونه کوي، یعنی د وجود څخه سوډیم او اوبه لرې کوي. ډایورټکس د پلازما د حجم د کمښت سبب ګرځي، په دې وجه د فشار د کموالی هم منځته راوړي. مونږ به دلته د اسماټیک ډایورټکس، لوپ ډایورټکس، تایزاید ډایورټک، پوټاشیم سپیرینګ ډایورټک او کاربونیک انهایډریز نه یادونه کوو. ډایورټکس مونږ د دې لپاره استعمالوو چې په قلبي وایي سیستم کې په زړه باندې فشار کم کړي، د فشار د کمښت له وجې، د پرشر د کمښت له وجې په زړه باندې بوج کم کړي. څنګه چې دغه ډایورټکس نفران باندې کار کوي، نو مونږ دلته په نفران باندې به لږ بیا یادونه وکړو. دا مونږ هغه نفران جوړو چې مخکې تېرو ساعتونو کې ډېره یادونه کړې ده. مختلف وظایف د دې مونږ تشریح کړي دي. دا ګلومیرول برخه ده چې دلته ګلومیرول ته د اپرن آرټریول په ذریعه باندې وینه راځي او د ایپرن آرټریول په ذریعه باندې تېنه وینه ځي. بیا دا پروکسیمل کنولوټیډ ټیبیول دی، دا تھک ډسینډینګ پارټ دی، تھک د لوپ آف هیل دی، تھک اسینډینګ پارټ او ډسټل کنولوټیډ ټیبیول کې سره په خوا کې کلکټینګ ډکټ دی. 50 نه تر 80% سوډیم جذب په پروکسیمل کنولوټیډ ټیبیول کې صورت نیسي. جذب مطلب ری ابزرپشن او سوډیم بایکاربونیټ جذب هم دلته صورت نیسي. په لوپ آف هیل کې د اوبو جذب صورت نیسي. په تک اسینډینګ لوپ کې 25% سوډیم ورسره پوټاشیم او کلوراید جذب صورت نیسي. کلورین آین او په ډسټل کنولوټیډ ټیبیول کې د پوټاشیم او د کلورین 15% جذب صورت نیسي. او په اخره کې په کلکټینګ ډکټ کې دلته هم سوډیم جذب نیسي، تقریبا 1-2%، او پوټاشیم او هایدروجن دلته سیکریټ کیږي، یعنی ټیبیولز ته ځي. او په اخره کې په کلکټینګ ډکټ کې د اوبو جذب صورت نیسي. دلته باید مونږ په یاد ولرو هغه طلایي قانون چې چېرته سوډیم وي اوبه به د هغې تعقیب کوي، یعنی چېرته چې سوډیم جذبیږي سوډیم به د ځان سره اوبه کش کاږي. نو ګوره زمونږ په نفران کې په مختلفو برخو کې د سوډیم بیا جذب صورت نیسي، نو اوبه هغه تعقیبوي او اوبه هم د نفران څخه وځي. راځئ ګورو چې مونږ سره د یو چا بلډ پریشر اضافه شوی دی او ډایورټکس په هغې کې په کوم ډول کار کوي په مختلفو برخو کې. اول مونږ د اسماټیک ډایورټکس څخه یادونه کوو چې د اسماټیک ډایورټکس پروکسیمل کنولوټیډ ټیبیول او لوپ آف هیل باندې تاثیر کوي. د سوډیم او د اوبو جذب مخنیوی کوي. دلته اسماټیک ډایورټکس لکه منیټول شول، یوریا شول، ګلایسین شول او سره په خوا کې آیسوسربایډ دی. نومونه ډېر کم اورېدل کیږي. د دې هغه مهمه وظیفه په ټیبیولز کې د سلوټ کنسنټریشن اضافه کول دي، او چې کله سلوټ کنسنټریشن اضافه شو د اسموسیس د قانون په مطابق هلته به اوبه ډېرې موجودې وي، او د اوبو د ډېر موجودیت له کبله په ټیبیولز کې جذب به د اوبو صورت نه نیسي، نو د وینې حجم به کمیږي، فشار به راټیټېږي. راځئ چې وګورو دا موږ سره د پروکسیمل کنولوټیډ ټیبیولز حجرات دي. یو طرف ته لومین دی او بل طرف ته بلډ دی. دا د لومین برخه ده او دا د بلډ برخه ده. د بلډ برخه کې یعنی په وینه کې موږ سره اوبه به وي او ورسره په خوا کې سلوټ به وي، حل شوي مواد وي. دې خوا په دې طرف کې به اوبه وي، ورسره سلوټ به وي، او هغه موږ چې اسماټیک ډایورټک کوم ورکړي دی هغه به وي. نو ټیبیول طرف ته به
د اوبو یا د مایعاتو غلظت زیات وي. په دې وجه به دا اوبه ځان سره ساتي. د اسماټیک قانون په اساس نو اسماټیک ډایورټکس د اوبو د بیا جذب څخه مخنیوی کوي او چې کله د اوبو د بیا جذب څخه مخنیوی وشوله د پلازما حجم د کمښت به راځي، د پلازما حجم به نه اضافه کیږي او فشار به راټیټیږي. د فشار راټیټېدو سبب به کیږي. اسماټیک ډایورټکس فریلی فلټر کیږي د ګلومرول څخه. اسماټیک ډایورټکس د اوبو د جذب د کمښت صورت نیسي. په دې وجه دا د ادرار د غلظت سبب کیږي یا د ادرار اسمولیټي اضافه کوي. چې د سوډیم، د پوټاشیم، د کلشیم، مګنیشیم کلوراید آین، بایکاربونیټ آین او د هایدروجن فاسفیټ او د اوبو اطراح اضافه کوي. دې سره پخوا کې دا د خوله د لارې هم اغوستل کیږي او آیوي هم اغوستل کیږي، یعنی منیټول او یوریا چې کوم ده هغه آیوي اغوستل کیږي او ګلیسرین او آیسوساربایډ چې دي دا د خوله د لارې هم اغوستل کیدلی شي. ډیوریشن د دې ډیر زیات کم او په داسې ناروغیو کې ورکول کیږي چې هغه زیات خطر وي تر څو موږ زر د پلازما والیوم کم کو، لکه اکثر په برین ایډیما کې. بل ډول ډایورټکس چې هغه په لوپ اف هنلي باندې خپل تاثیر کوي او دلته په دې ټرانسپورټر باندې تاثیر کوي چې دا د سوډیم، د کلوراید او یو پوټاشیم بیا جذب صورت نیسي. لوپ ډایورټکس دلته لکه پروساماید، بومیټاماید، فورساماید او ایتاکانیک اسید په نوم باندې. ګوره دا موږ سره د لوپ اف هنلي حجرات دي، یو طرف ته لومین دی او بل طرف ته بلد دی. لومین طرف ته دلته ټرانسپورټر موجود دی چې دا ټرانسپورټر مونږ ویلو چې د سوډیم، د کلوراید او یو پوټاشیم جذب دی په ذریعه باندې صورت نیسي. لوپ ډایورټکس دغه ټرانسپورټر سوډیم ټو کلوراید او پوټاشیم ټرانسپورټر انهبیټ کوي یا نه کوي تر څو د دې آیونو د جذب صورت ونه نیسي. دې سره پخوا کې لوپ ډایورټکس هغه آیونونه چې پاراسلولر جذب صورت کې څه که ستاسو یاد وي هغه کلشیم او مګنیشیم د هغې انهبیشن یا د هغې نهې هم صورت دلته نیسي. لوپ ډایورټک د ادرار اضافه کوي، یعنی د ادرار حجم اضافه کوي، د پلازما حجم د کمښت سبب ګرځي. لوپ ډایورټک د سوډیم کلوراید آین، پوټاشیم آین، د اوبو، کلشیم او د مګنیشیم آین د اطراح صورت نیسي، یعنی د دې شیانو اطراح اضافه کیږي. چې کله د وینې حجم کم شي نو بیا لوپ ډایورټکس د رینین د ازادېدو یا د رینین د ریلیز سبب کیږي تر څو د وینې حجم بیرته اعاده شي. وینې حجم کموالی د رینین د ازادېدو سبب کیږي چې دغه کموالی د لوپ ډایورټکس په ذریعه منځته راځي. لوپ ډایورټکس جذب تقریبا کله خوله د لارې ورکړی شي د 80 نه واخلي تر 90% جذب صورت نیسي او لوپ ډایورټک سیکریټ کیږي په پراکسیمل کنولوټیډ ټیبیولز کې، یعنی د ګردې د لارې اطراح صورت نیسي.